خو صرف د قیامت چون کې رانږدې دی او ډېر وخت ورته پاتې نه دی، خلک د هغې نه غافله دي. هېڅ داسې وایي نه چې دا قیامت ګینې راځي، یا قیامت تاسې به وایو په خوله چې شته، خو تیاری څوک هم نه کوي. لس علامې لوی لوی د قیامت دي، عظیمې لوی علامې چې هغه کله ښکاره شي د هغې پسې متصل بیا نور قیامت دی. خو د هغې لسو علامو نه وړاندې 72 کارونه په امتیانو کې پیدا کېږي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې کله دا 72 کارونه زما په امت کې پیدا شو، بیا به په دې باندې بیا د قیامت هغه یو علامه شروع شي نوره، او بیا به متصل پسې قیامت راځي. هغه علامو ته لږ غوږ شئ چې آیا په دې کې داسې کومه علامه شته ده چې نن سبا دې پاتې نه دي راغلي؟ ټولې علامې موجودې شوې دي. نبی علیہ السلام فرمایي، حذیفه ابن یمان راوی د حدیث، اذا رأيتم الناس اماتوا الصلاة، کله مو چې خلک ولیده چې منځونه یې نه کول، په دغه وخت کې دا اوله علامه ده د قیامت د شروع چې خلک به منځونه ترک. تاسو به وایئ چې جماعتونه خو ډېر ډک شوي دي، جماعتونه ډک دي لیکن خشیت ورکې نشته او د الله رضا ورکې نشته. که پخوا به لږو خلکو جمع کولې نیتونه صفاو. په بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي، بلکې راوي د حدیث هغه وایي چې یو جماعت کې به زرګونه خلک منځ وکړي، خو په دېو کې به د یو منځ قبول نه وي. په یو جماعت کې به 1000 نفر په عبادت ولاړي، یو بم پکې خدای نه خشیت نه لري. او په یو روایت کې دا هم راځي چې امام مو پیژندنه هر امام پسې مونږ مه کوئ. دا دور داسې راغلی چې ګوره جماعتونو میرابونه منافقانو نیولي دي. د اسلام په جامه باندې د منافقانو جاسوسان را دننه دي، ځینې د مولیانو په جامه او ځینې پیرانو په جامه او ځینې د لیډرانو په جامه ولاړ به په میراب کې، لیکن یې به جاسوس نه چې د هغه مونځ نه یې شوی نو ستا د 1000 نه چې 10,000 پسې ودرېږي ستا به څه وشي. یو علت بدایي. او دویم علت بدایي چې خپله په خلکو کې به د مانځه ارکان په تمامه طریقه نه ادا کېږي. حدیث مبارک کې راځي ځینې خلک به مونځ وکړي، خو دې مانځه نه چې خلاص شي دا مونځ به یو توره چیرله وګرځېږي ناولې، او واپس به فرشته چې د اعمال وړي راواخلي او د ده په دې مخ باندې به یې ورولي چې دا الله به ورته داسې ووایي چې ضیعک الله کما ضیعت عبادتي، خدای دې داسې خراب او ضایع کړه لکه زما عبادت چې دی وشرمو. مونځ خو دغسې نه و چې تا وکړه. دویمه وجه به یې دا چې مونځ خو به ډېري، مساجدهم عامرة، جماعتونه به یې ښایسته جوړي، وهي خرابا، نو دا د هدایت نه به خالي وي، نو خلکو کې به خشیت نه وي، د مانځه تمامې طریقه باندې ادا به نه وي. او یا به علت دا چې امام به خراب سړی، نو عبادت به یې ځکه نه قبلېږي. یو نښه به دا چې منځونه به خلک پرېږدي او کوي د اله په دربار کې به نه قبلېدی شي. دویم دا وادوا الامانته، امانت به ضایع شي چې کله چاته امانت کی دی کې به خلک خیانتونه کوي، خپله معاملې د خلکو سره کړي ښه درته پته ده. واکل الربا، او دا خلک به خوري سودونه، لیکن رسول الله مبارک فرمایي د قیامت نه مخکې به هر کور ته د سود بوی ورسېږي، خو نوم به یې نوم د سود نه نوم به یې ورته بدل کړی. څنګه به بدلي؟ د افغانستان په علاقه ورته نوم کېږي ګروي، وایي ما پټی ګرو کړی دی او ګرو سود دی، دا نن سبا چې کوم ګروی کېږي نوم یې ورته ګرو کېښود او کوي سود. که یو سودخور اوسه په صف کې په جومات کې ولاړې لري تښتي وایي دا سودخور، او که خپله یې ګروي کړي نو ځان د جنت ټیکهدار ګڼي، نوم بدل دی صرف. لیکن دا ګروي دې دپاره نه وروا شوې چې ته چې دی نو په دې باندې خرچې او خپله فایدې ته اخله، دا صرف دې دپاره وه که د چا په چا اعتماد خراب و، قرض پیسې ته اخستي هغوی ته بیرانه کې فریحان مقبوده، بیا د دې هغه سره څه ګاڼه کېدي، وایي دغه زما پټې دغه شی دې تا سره یي، کمې پیسې در نه کړې دا رانه واخله پکې. صرف د اعتماد جوړولو دپاره دا ګروي روا شوې ده. خو بیا شرط دا دی چې تا ما ته پیسې راکړې او ما تا ته پټی درکړه، د دې پټي نه به نه زه خوراک کوم نه به ته خوراک کوې. که ما خوراک وکړه روا نه دي راته، ځکه فی الحال دا د بل چا لاس کې دی، او که تا خوراک وکړه تا دپاره سود دی، ځکه ما ته دې قرض راکړی، د قرض په عوض دې زما د پټي نه پیسه اوچته کړه، خرچه دې اوچته کړه، دا د هغې قرض نفع تا واخېسته.
کدا قرض نه را کړی دی پټی کې تا ګوتې نه شوی واله نوم به بدلی. نبی علیہ السلام وی هر کور ته به د سود بوی ورسي او سود هغه عظیمه ګناه ده چې نبی علیہ السلام یو روایت کې دا هم راځي چې سړی 1 روپۍ د سود خوري لکه بیت الله شریف کې په یو روایت 30 کرته او په بل روایت 40 کرته چې د مور سره سړی زنا کوي. 1 روپۍ د سود دومره ګناه لري لیکن نوم به بدلی خپه خوان سره به خوري. دغه علامه چې کله شروع شو سود خوري د دې وخت کې به بیا د عذاب دراتلو امکانات به. واستحلوا الكذب کله چې دروغ روا وګڼل شي دا دروغ به داسې په خوند وایي چې بالکل به دا ورته سخکاري نه اخته به یې ټول عمر پکې. دا یو عظیمه ګناه ده. رسول الله مبارک ته یو صحابي راغی و یا رسول الله یو رانه غیبت ډیر کیږي او یو رانه دروغ ویلی شي او یو څه نورې بدکارۍ یادې کړې وایي دا رانه کیږي څه علاج وښایه چې د دې نه خلاص شم. نبی علیہ السلام ورته وایي وزه تا نه یو وعده اخلم که دا یو وعده را سره په ځای کې دا داسې نسخه ده چې د هر عمل نه به خلاص شي. وایي څه؟ وایي که دروغ چېرته نه وایي تا نه به یوه ګناه هم بیا نه کېږي. هغه وایي دا خو اسانه ده زما وعده ده. وایي نه کلکه وعده وکړه چې دروغ به نه وایم. هغه وایي کلکه وعده مې ده چې دروغ به نه وایم. وایي زه تا نه به بلکل نوره ګناه نه کېږي. چې کله به یو بدکارۍ ته نږدې شه خبره به ور یاده شو که ما نه رسول الله تپوس وکړي چې دا کار خو به دې بیا نه یې کړی. که ورته وایم چې کړی دی خو خبره خروانېږي او که ورته وایم چې نه مې دی کړی نو بیا خو دروغ راځي ما نه وعده اخیستې چې دروغ به نه وایي. یو څه موده چې دا دروغ ټکي به مخې ته راته ورته سړی د بالکل هر قسم آفاتو نه خلاص شه یوه ګناه کې هم بیا واقع نه شه. دا دروغ ډېره لویه ګناه ده دا ډېره عظیمه او دا سبب د ډېرو نورو ګناهونو ګرځېږي. دروغ به خلک حلالو ګرځي. واستخفوا بالدماء وینې تویول به سپک وګڼل شي. چاته به د سړي مرګ د مرغۍ مرګ هم نه ښکارېږي. خپله تاسې په علاقو کې خلک ګورئ چې په معمولي خبره باندې یا به کور کې ښځې غوسه کړئ یا به بل څه خبره یې روژې به ورخطا کړئ مازدیګر ډز سړی به یې ویشتلی ولې وینه سپکه وګڼل شوه. یو وخت داسې و چې دا ډېره لویه خبر وه قتل څه معمولي خبره نه وه. واستعلوا البناء او کله چې خلکو آبادۍ اوچتې جوړول شروع کړه دغه وخت بیا د قیامت د راتلو وخت نږدې کېږي. تاسې د وړاندې ګورئ ویتفاولون فی البنیان په آبادیو کې یو بل سره زدونه سره شروع کړه. نو دغه وخت د قیامت د راتلو علامات دي. نور به قیامت را نږدې کېږي ستاسو د وړاندې دي چې یو د بل د پاس سره زدونه په آبادیو کې دي. که یو چتې ګاونډي دویم جوړئ که دویمې دریم جوړئ که نورې وس ونه شي نو ټینکۍ پې اوچته کړي. دا ټینکۍ پې لږ وربره کړي چې دا خو مې در باندې اوچته ده. وباع الدین بالدنیا او دین په دنیا باندې خرڅولو کې دی. دا دین خلک په دنیا باندې خرڅ کړي. هر کار چې کوي نو هغې کې نیت للهیت نه وي غرض د دنیا ورکوي. نو چې هر کله غرض د دنیا راغی ورکوي کم ثواب چې دی هغه ټول ختم شي. د جنت او د جهنم په منځ کې یو ځای دی هغې ته اعراف ویلی شي. په دغه اعراف کې به ځینې خلک اوسېږي. رسول الله نه تپوس وشو د اعرافیان څوک دي. نبي علیه السلام وفرمیل دا هغه علما او فقها دي هغه پویان خلک دي چې هغوی د خپل رعایت مقتدیانو نه تمه ساتله په زړه کې. دی نه جنت ته تلی شي نه جهنم ته به ځي. ټول عمر په عبادت کې تیر کړی دی دا عبادت جهنم ته نه پرېږدي لیکن دا دین د دنیا لپاره کړی دی د هغې د وجه نه جنت ته هم نشي تلی. دا به په اعراف کې پراته وي. بره به جنتیانو ته ګوري ان سلام علیکم په تاسې سلامي خو بیا به یې زړه کې داسې تمه راځي چې کاش دلته ځم تلی دی خوا چې جهنم ته وګوري بس بیا به وایي چې خدای دې ته مې مه داخلوه دا جنت ته مې مه بوځه همدغه ځای راته ښه دی. نو دا څوک دي؟ هغه مولیان دي چې هغوی تمې ساتي د خلکو نه. نو دا دین به په دنیا باندې خرڅول شروع شي. بل علامه به دا یې وتقطعت الارحام خپلوالۍ به قطع شي. څوک به خپلوالي نه پالي سره ستاسې د وړاندې د معمولي خبره باندې د دوشنبې په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې نبی علیہ السلام فرمایي الله فرشتو ته اعلان کوي د جنت ټولې دروازې خلاصې کوي د جهنم وتړئ او د دوشنبې په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې یعنې د پیر او د زیارت په ورځ الله رب الجلال وایي د نبی علیہ السلام ټول امتیان وبخئ صرف هغه خلک مه بخئ چې 2 مسلمانان وروڼه او 3 ورځې د خبرو بندولو شوي خپلو کې په وچ خبره باندې خبرې بندي کړي خبرې سره نه کوي تر څو چې د خپلو کې جوړه نه یې کړي دا دواړه مه داخلوئ د دې نه سوا نور د رسول الله امت معاف کوي. او بله دا والکذب صدقا کذب رښتیا وګرځېږي خلک به دروغ وایي خلکو ته به رښتیا ښکاري. والحریر لباسا ورېخم به لباس وګرځېږي. بعضې ورته بشرانو او مالدارو خلکو شروع کړي دي
او باز خلک ورته باندې لټي دا قیمتي لونګي چې پسړی پاره کې ورېخم کار شوی د په فخر باندې استعمالي او د نارینه او د پاره رسول الله د امت د پاره ورېخم په دې دنیا کې روانه دي دا حرام دي د پاره استعمال هغه په پټکی جوړي او دا قیمتي پټکو ټولو کې چې کوم دی ورېخم استعمال دا بزیات شي بیا فرمایي وکثرت طلاقونه بزیات شي خذو تب خلق طلاقونه ور کوي وظهر الجور ظلم بزیات شي وموت الفجاءه یو ناصافي مرګونه به پیدا شي خبر باندې आवाज براشي فلانه صاحب خمر شو ولی اٹیک پیوش دا په خوا دا سينو تاسو په یاد مشران یې دومره اٹیکونه نه ولکنن سبا چې کېږي او څومره چې قیامت نږدې کېږي نو ناصافي مرګونه ونورم زیاتی پوز زمون د دکان پتا یاد ساتي پېښور شهر کې صفانه خواشاته کباړي بازار د فیض الله او اسد الله د کیسټ ولې دکان پستی بزیات شي داغه پمینه کې بدومره نوته چې حق به نور کی وخون الامين او امين خیانتګر امين وګڼل وکثر القذف پاکو خذو باندې تورونه تپل شروش وكان المطر قيضا او بیا فرمایي وكان الامراء فجرة امیران او بادشاہان بدکار د خلکو ګرځي ګوره ورته تاسو په امیرانو کې صالح خلک پیدا کړئ کنه امراء د خلکو چې کم دي او بادشاہان وزیران دا فاجرانو ګرځيږي بدکار فاسقان والوزراء كذبا وزیران کاذبانو ګرځيږي دروغجن خلک وزیران شي والعرفاء ظلما عارفان پویان چې کوم یغه ظالمانو ګرځي والقراء فسقا او دغه زمانه قاریان فاسقانو ګرځي قاریان فاسقانو ګرځي واقعا د خدای په لوی فضل باندې کم قاریان بچ لیکن نن سبا چې په قاریانو کې کم فسق دي امیانو کې غنښت کمه بدکاری چې قاریان کوي امیان نه کوي کمه بدکاری چې مليان کوي امیان نه کوي دا رسول الله وینا دا مخکنا چې د قیامت نوړنج به قراهم فسقا قاریان به بدکار د خلکو وي او یو روایت کې دا هم راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه دور علما چی او دغه دور قاریان چی اولئک هم الانتنون او بل روایت کې راځي وهم انتن من جیفة الحمار دغه دور قاریان او دغه دور مليان چې کم دي هغه به چې کم دی د مردار خرنم ډیر بدبوي مردار خرنه او بیا نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت نوړاندې به یو دهشتناک غږ ګډ شي او خلک به ډېر ورخطا شي کورونو کې چې قیامت راغی یره به ګډه شي رامنډې به کي فیفرون الی علمائهم د علماو خواته به منډې راوایي چې کله د علماو خواته راورسېږي فاذا هم قردة وخنازیر ګوري چې د بعضې ملیانو نه به شادوګان جوړي د بعضو نه به خنزیران جوړي امیان به په دې تمه راخوشي چې د ملا په خوا کې به د عذاب نه خلاص شم خو د ملا نه به یا شادو جوړي یا به خنزیر جوړي علت بس شي عقیده به خرابای د رسول الله ګستاخ بای د نبی علیہ السلام سپکاوی به کوي همیش د صحابه کرامو ګستاخیان به کوي د اولیاء بدی به کوي رستو بخپل راشي وای رستو امت به په مخ کې امت باندې لعنت وای وای دا ځاله پته نه پوهیدا دا په تیره کې تیر شیو دغه مولیان دای پسې منځونه مکوي دا به د عقیده دي دای تاسو تخکاری نه ډېر بدبوې قوم دی رسول الله وای د مردار خرونم ډېر بدبوې دي دغه مولیان تاسو صرف په دینوم د مولا تیر وځي هر مولا پسې مت اقتدا مکوي مولیان تر مولیانو فرق کوي رسول الله مبارک نه صحابي تاسو کا نیک خلق څوک دي او تویز وای بد خلق څوک دي وای مان د نیکانو پښتنه کوا وای بد څوک دي وای مان د نیکانو پښتنه کوا پدریم رسول الله ورته فرمایي د اسمان نلند په مقدس مکه بد خلق د بدونه چې کوم دیغه علما دي او د اسمان نلند په مقدس مکه نیک نه نیکان چې کوم دیغه علما دي نو نیکان د ټولو نه نیکم دي همدغه علما دي او د ټولو نه بدانم چې کوم دي همدغه علما دي ځکه د دې د لاسه فتنه جوړیږي او هم خرابي بیا فرمایي وتظهر الصفراء دنانير سره در ډېر زیات شي وتطلب البيضاء دراهم او پیسې لټولو پسې بشپور خلک عمر صرف کوي سار تیاره کې به دنیا پسې وځي ماښام نا وخت به راځي سوچ باندې کوي چې الکه ژوندۍ 40 غنټو کې خو 8 غنټې 10 غنټې خوب کړی دی دا 12 غنټو کې تا خدای ته سو وقف کړی دي او تا دې دنیا ته سو وقف کړی دي دا سوچ باندې دنیا ته بلس 15 غنټې خدای ته یو غنټه نشي وقف کولای چې د عالم ترخوا کینی دی به زه خو منځ کوم کنه منځ خو باسم کې چې مونږ نه کې خاصلم جهنم ته کړه هغه پتا پیټه دا باسم کې دا غینه سوا د خدای دین ته بلګ وخت لګي چې هغه دا لګول دا مطلب نه چې بس خامہ خبر ته وتلی لګول د علما خو کې ناس ترا غینه د دین مسائل یادولې او سم عقیده خپل یادولې چې څوک د خراب نه کی عمل د خراب نشي عقیده د خراب نشي
بیا فرمای اذا لبسوا مسوح الدعن د ګړو پوستکی باغوندي قاریان دغه دور یعنی دا شان اشاره دې تر چې رجبونه ډېر پاستای قلوبهم انتن من الجيفا وامر من الصبر زونه به چې کمی دا به د مردار نه ډېر بدبوئی او ډېر زیات به ترخوي بیا فرمای وحلیت المصاحف او کله چې دا سپاری او قرانونه خسته کړي شي قرانونه ډېر خسته جوړ شي تاسو ګوره په خوا قرانونه څنګه نن قرانونه څومره ډولې شوی دي دا د قیامت علامه ده قران به ډولې شي خو تلاوت باندې ورکی قران به ډولې شي خو پاره به عمل نه اس ډول به صرف ډول سنگار وحلیت المصاحف قرانونه به خسته کړي شي وصورت المساجد جمعتونه به ډولې شي وطولت المنابر منبرونه به ډېر خسته شي بلوات کې راځي منارې به اوږدې جوړې شي د جمعتونو منارې به غټې جوړې شي بیا فرمایي وشربت الخمور او خلق شراب خوري به شروع شي وعطلت الحدود حدود به ختم شي او سس بشي یو ځکه به موانه ورې چې فلاني کې قاضي چانه لاس پرې کړی دی دغلنه څوک په درو اهل دا بناوري چرته حدود به بالکل رفش وولدت الامه ربتها وین د خپل بادار وځيږي په دې معنا باندې چنګور برا پاسي کې خواخي باندې امرونه کوي لور برا پاسي کې په مور امرونه کوي لور به د مور خدمت نه کوي ګویا کې د مور چې کم د وین زده او د لوري چې کم دنو د بادار ده د مور بدلورو د انګور لپاره داسي چلیږي ولی هغه خاوند دوسی چې کمی ابا په خزه ولاړی مور ته بس پک ګوري د دې وجنه چې کم ده هغه مور غریبه به د انګورم خدمت کوي دریم کینه کوي به د کور نه شړی به عزت کوي وتر الحفات العراة قد صاروا ملوكا تاسو بګوري هغه خلک چې هغه به د خپل چپړې نه پیدا کولی هغه خلک چې بربند بګرځیدو یعنی هغه غریب خلک به وګوري چې هغه نه به بادشاہان جوړ شي ای بسې به وټونو ته ودرېږي به غټ خلک نن چې ګوري هغه به 2 روپۍ نه لرلې سبا چې ګوري هغه نه به بادشاہ جوړي دغه علامې براش وشاركت المرأة زوجها في التجارة خزه د سړي سره په تجارت کې شریک شي یعنی خزه خو دې د پارنده چې دنیا وګټي دنیا خو ورته سړی ګټي نو خزه به چې کم د کاروبار پسې وځي دا به تجارتونه کوي لګیا وي دا به دنیا کې سوداګرۍ نه کوي بازار ته وځي بازار ته رواني سړی به پکور باندې ناسي خزه به سوداګانې شروع کی تجارت وتشبع الرجال بالنساء سړی به د خزه مشابهت شروع کی نو سړی د خزه مشابهت چې کم نه پډېرو طریقو باندې لکه نن سبا بازینو کې رواج دی دا اجراګان چې کم دی ای د ځان نه خزه جوړي رسول الله په دغه خلکو لعنت وريږي کما خزه چې ځان نه سړی رنگ جوړي کم سړی چې ځان نه خزه شکل جوړي یا په نورو شینو کې د خزه مشابهت والنساء بالرجال خزه به د سړو سره مشابهت شروع شي وحلف بالله اخذ به قسم خوري شروع شي وشهد المرء من غير ان يستشهد قلب گواهانه کوي چا وتی گواهی نه غوښت وچ پوچ د دوه خلکو جوړه بکیږي د بچاله غوښته نه درمیان کې براشي نه نوې دا خبره داسې نه داسې ده فزور باغه جوړه جرګه ټوله ختمه کی د ځان نه بغویو کی وسلم للعرفاء سلام چول بشورو شه د پیژنګلې لپاره کڅوک پیژنې نه ترغه په سلام پینا چي فلار به تیریږي مسلمانان بډیر وي اس بنوي السلام علیکم خو چې خپل پیژنګلوي ولید بیا بلوري جن ورته سلام اچ دا سلام خو د پیژنګلې لپاره نه دی رسول الله امتیان ټول مؤمنان چې دي کنفس واحده دي کله چې سر باندې در شټول وجود کې درد راځي رسول الله یو امتیان ټول یو نفس په دغه طریقه به یو ځای کېږي نو سلام چول به د معرفت په طریقه شي وتفقه لغیر الدين او فقه به د غیر دین شروع شي خلک به چې تعلیم کوي د دین تعلیم بنه کوي سکولونه کالجونه بوای پلاسو پنځو زامنو کې به یو زویم دین ته نه وقف کوي اسی که خدای ته تاسو کې چې لاس زامن مې درکړه تا پلاسو زامنو کې چرته یو ما ته وقف کړو دین لره چې د الله د ابنه د شیطان په لار سکول ته لګل یو د چرته زماله پر قاری د قران یا د دین عالم جوړ ک تفقه د دین نه پکړي دا باندې وطلبت الدنيا بعمل الاخره د اخرت په کارونو به خلک دنیا غواړي واقعا چې شروع شه دا کارونه مليانو قاریانو کړي کم کار چې د خدای د رضا لپاره د اخرت سبب ګرځیدا هغه نن سبا خلک د دنیا لپاره کوي ټول نه یادوم الله رب الجلال زمونږ استاد ټول اصلاح وکي والزکات مغرما کله چې زکات تاوانو ګرځيږي دا زکات خلکو ته تاوان ښکار شي چې دا زکات خو واقعا دومره سرمایه ده کدا ور کم کمی وکانه زعیم القوم ارذلهم مشر د قوم چې کمی کفیل اپټول کې رزیل او بیکاره سړی د خلکو مشر بیکاره سړی وګرځي وحق الرجل اباه او هر سړی د پلار نه فرمانی شروع کی پلار ته خفش وجفا امه د مور خفغان
مور سره جفا او ظلم کوي دا عملونه کله شروع شي وبر صدیقه واطاع زوجته خو د پلار په مقابله کې انډیوال خوشحالي او د مور په مقابله کې خپل خزه خوشحالي مور ناراضه خزه خوشحالي تنه او پلار ته خفای انډیوال ته خوشحالي دغه وخت راشي وعلت اصوات الفسقه في المساجد په جمعتونو کې چې کم دی د فاسق او بدکارو وازونه اوچت شي په جمعات کې خبرې کول نبی علیہ السلام فرمایي داسې ناروا عمل دی چې د دې جمعات کې څومره شیخي کړې ده خو چې بې ځایه خبرې ورکې وکړې هغه کمې نیکۍ چې کړې ده لکه وچ لرګي ته چې اور واچې څنګه لمبې چې کوي دا شان وسوځي او یا لکه یو وږی څاروی چې شنې ګیا ته راپرېږدي څنګه چې خوري نو دغه شان ته دا کومه نیکۍ چې کړې ده چې کومې خبرې جمعات کې وکړې دا خبرې دا ټوله نیکي لاهو کړي دا ډېر شیخان داسې جمعاتونو ته راځي شیخي به کوي لیکن جمعات د خبرو نه به ځان نه ساتي د هغه د شیخۍ کې ګټه نه د هغې نه هغه امي سړی چې هېڅ نفلونه نه کوي خو غلی په ادب راځي جمعات کې غلی کښېني دا ته زر چنده چې کوم دی افضل دی او بهتر دی دا د شیخي نه کوي لیکن د خدای د رضا لپاره د جمعات ادب ساتي او غلی کښېني دا پې افضل او بیا فرمایي چې واتخذت القینات والمعازف دمانې ښځې ګډېدا به شروع شي دمانو ته به خلک ورځي او دارنګې چې کوم دی شپېلیګانې او ډولونه سورنا هغې ته به خلک ورځي او کیني به ورته وشربت الخمور شراب خوري به شروع شي فی الطرق په لارو کې واتخذ الظلم فخرا ظلم به فخر وګرځېږي ظلم به کوي بیا به برېت هم تاوی کلانکاري به هم کوي چې زه خو بدماش یم زه خو ډېر زړور یم وکسر الشرط او پولیسان زیات شي شرطیان پولیسان زیات شي وګوره څومره ډېر شوي د دې دپاره زیات دي چې ایله د خلکو نه رشوت واخلي واتخذ القرآن مزامیرا قرآن شپېلی وګرځېږي دا قرآن به په داسې طریقه وایي ګویا کې شپېلی لګیا ده باسط قاري به هم چېرته اورېدلي که لرې نه چې ورته غوږ کېږي ته به وایي ګنې شپېلی غږېږي د قرآن هغه طریقه نه ده چې قاري باسط یې وایي هسې امیانو خوښ کړی د قرآن ښکلې طریقه باندې ویل د تجوید په طریقه حدرن ورتل القرآن ترتیلا شپېلی به ترې نه جوړه چې بې ځایه اوږدول او لنډول کې او مدا خلک په ځان باندې راګرمې قرآن نه شپېلی جوړه شي لکه شپېلی کې اواز اوږدېږي لنډېږي دا شانته دا قرآن د شپېلی په طریقه خلک شروع کړي هسې خوند ته اخلي نبی علیہ السلام فرمایي اعوذ بالله من جب الحزن د کندې د غم نه پناه غواړم صحابه ورته وایي کنده د غم څه شی ده وایي دا په جهنم کې یوه کنده ده چې د جهنم دا نورې کندې تېنه د ورځې 400 کرتې یا 300 کرتې پناه غواړي ولعن آخر هذه الامة اولها اخر د دې امت په اول لعنت شروع کړي او وایي دا رستوني خلک چې دا مخکې په څه نه پوهېده دا د قیامت علامه ده نو بیا فرمایي دا کمې علامې چې بیان شوې کله مو چې دا ولیدي د دې نه بعد فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء د دې سره متصل باید خلک انتظار وکړي یو ګرم باد به رالوځي او داسې ګرم باد به چې د خلکو د سینو نه به ایمان ټول کړي نن به ځان ته په تمه چې ایمان راکې دی خو دا ګرم باد چې در باندې راغی ایمان به درنه ټول کړي ټول وخسفا ومسخا وقصفا وآیات د دې نه بعد به بیا هغه علامې د قیامت نورې غټې شروع کېږي یوه علامه دا ده چې خسف به شروع شي 3 خسفه یو خسف په مشرق کې دی یو خسف په مغرب کې دی یو خسف په بیدا عربو کې دی زمونږ ستاسې علاقو دلته به یو علاقه ټوله په ځمکه باندې د قارون غوندې ډوبه شي کله چې دا علامې رالې د علامې چې تاسې واورېدې دې کې یوه علامه هم داسې نشته چې نن سبا نه ټولې شته دي نو خسف به شروع شي یو به په مغرب کې شروع شي هلته به ځمکه باندې کلي ډوب شي او یو په بیدا کې یا جزیرة العرب د عربانو په علاقه باندې به څه خلک چې کم دی په ځمکه باندې ډوب شي دا د غسیاني باچا لښکر دی سفیاني او هغه به راځي د آخر الزمان په دور کې او په مدینه منوره او مکه معظمه به حمله کوي کله چې دغه مقام ته رارسېږي سره د لښکره او په ځمکه دننه کېږي تر ستوني پورې به داسې ډوب وي او امام مهدي آخر زمان به عرفات کې اعلان کوي هغه به بیا راځي د دوی نه به دا سرونه قلم کوي اول به د دغه ځای نه بیا جهاد شروع کېږي نو یو به خسف شي ومسخن بل به مسخه شروع شي مسخه به څنګه وي د چا نه به خنزیران شروع جوړ شي او د چا نه شادوګان لکه مخکې مې چې درته وي چې علماو نه به شادوګان او خنزیران جوړ شي یا بل حدیث کې راځي ځینې امتیان به هغې به د شپې ډمانې راوستي اجړاګان او دې ډولو سرناته به ټوله شپه په لهو لعب تېره کړي سهار د جمع په ټیم خو به شپه والي نو د جمع په ټیم به دی ودی چې کله داسې 9-10 بجو کې دی راویښېږي چې ګوري ځین نه به شادوګان جوړ شوي د ځین نه به خنزیران جوړ شوي دا د قیامت علامې دی او راځي به او موږ او تاسې داسې په غفلت ورته ناست یو دا هم نه وایو چې
چې هلکه دا شان رسول الله فرمایلی زه په دغه قرا نشم، شپه مې ټوله په دې ډول سرنا تېره کړه، اسنه سهار را پاسېږم ما نه دا شی جوړ شوی. هغه شان مسخه به راشي کم چې یهودیانو کې راغلی وه، الله ورته ویلي خالي ورځ ښکار مه کوئ او هغوی به ورته چل جوړو، نو بیا به یې مخکې د ورځې نه چې کم دی هغې هلته ډنډوکي جوړ کړه، حیله ورته جوړه کړه او بیا به یې د اتوار په ورځ نیول. الله ورته امر که کونو قرة خاسئین، ذلیله شادوګان شئ. د هغې ټولو نه شادوګان جوړ شو او 3 ورځې ژوندي و، بیا ایسته مردار شو. هغه حال به بیا په دې امتیانو باندې راځي. نبی علیه السلام فرمایي دا خلکو نه شادو خنزیر جوړېدل، یا په ځمکه ډوبېدل، یا د اسمان نه کاڼي ورېدل، دا زما په امت باندې تر هغې پورې نه راځي تر څو چې زما په امتیانو کې د لوتیانو عمل شروع شي. د هلکانو شوق چې شروع شه، بدعملي د هلکانو پکې راله، په دغه وخت کې به بیا زما په امت کې چې کم دی د ځینو نه شادوګان خنزیران جوړېږي، ځینې په ځمکه باندې ډوبېږي او ځینې چې کم دی په چا به د اسمان نه کاڼو باران کېږي. بیا دې عمل ته سوچ وکئ، تاسې خپله لږ نظر واچوئ خپل ګاونډ کې، خپل خپلوانو کې چې دا عمل نن سبا څومره عام شوی دی او څومره خلکو دې ته توجه ورکړې ده. نو فلهذا دغه عظیمه ګناه ده چې قرآن او حدیث کې دې ته دنیوي سزا نه ده ښودل شوې. بعضې داسې نیکۍ چې د هغې اجر دومره زیات وي چې الله رب الجلال د هغې اجر ظاهرا نه یې ښودلی او وایي چې الصوم لي فانا اجزي به، هغه روژه ده، دا روژه زما ده، زه یې بدل ورکوم. ان دا روژه دومره نیک عمل دی چې د دې حسابي چې کومه ده په قلم کې نه راځي، خدای خبر دی چې څومره بدله به اله ورکوي. خو ځینې داسې بدۍ دي چې هغه بدۍ چې کم دي هغې دنیا کې هم سزا نه ده ښودل شوې، هغه خدای صبر پرېښی دی، صبر یې ورکړی دی، آخرت کې به بیا سزا ورکوي. هغه صرف او صرف لواطت دی، د هلکانو بدکاري ده چې هغه دې دنیا کې سزا نه ښودل شوې. زناکار ته دورې دي، سنګسارېدل دي، غله نه لاس پرې کېدل دي، شرابخور په درو حال کېدل دي، قذف والا په درو حال کېدل دي، لیکن لوتي لپاره سزا ظاهره کې نشته. ولې؟ ځکه نشته دی، د هغې دنیا ته الله ورته پرېښې ده. د خدای تعالی عرش چې کم دی دا کله کله په لړزه کې راځي او د هغې لړزې 2 وجې، کله چې ډېر الله خوشحاله شي بیا هم په لړزه کې راځي، لکه کله چې سعد رضی الله عنه شهید کېده نو اهتز له عرش الرحمن، د الله عرش په خوځېدا کې راغی، د روح چې کله الله ته روان خدای ډېر خوشحاله. او کله چې یو ډېر بد عمل کېږي الله دومره په غضب باندې چې بیا عرش خوځېږي. نو رسول الله مبارک یو روایت کې داسې وایي چې کله دا سړی بدکاري شروع کړي د هلکانو سره، په دغه وخت کې د خدای عرش د ډېر غضب د لاسه داسې پړقا باندې بیا نو دا بدکاري چې کله عامه شي، رسول الله مبارک فرمایي بیا زما په امت نه به شادوګان هم جوړېږي، بیا به خنزیران هم ترې جوړېږي، بیا به په ځمکو هم ډوبېږي، بیا به د اسمان نه د کاڼو باران هم پکېږي. تاسې د لوط علیه السلام د قومیانو سزا وګورئ چې هغوی ته خدای کوم عذاب ورک. فرشتې ورته د امتحان په طریقه باندې رالې، 4 لاکه نفرو سدوم علاقه کې اوسېده. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره او دا فرشتې 9 کسان یا 10 یا 12، جبریل علیه السلام مشرو او د ښکلې ملکانو په شکل باندې د لوط علیه السلام کور ته رال. د خلکو چې دا ولیدل منډې راواخېستې او د لوط علیه السلام کور نه یې ګرلې واچول، وایي چې هلکان راغلي بدکاري ورسره کوو، خبر نه و چې هغه فرشتې. لوط علیه السلام وروته ورته وایي ګورې دا زما مېلمانه دي، د دې بېعزتي مه کوئ، زه به تاسو ته لورګانې په نکاح درکړم، 2 لورګانې مې دي، په نکاح واخلئ، خپل حاجت پې پوره کوئ، خو زما مېلمانه ماته مه شرموئ. هغې نه منله. جبریل علیه السلام ورته یې مه یېرېږه، موږ فرشتې یو، تا موږ ته څه تاوان نه شي رسولی، را پرېږده. جبریل علیه السلام راغی، دروازه یې چې خلاصه کړه، دا 4 لاکه نفر چې پرې رادننه کېده، جبریل علیه السلام دا وزر چې پې باندې راښ کړه، د ټولو پوز او سترګې مسحه شوې، ختمې شو، ړانده شو، کېناسته. د الله غضب ور باندې راغی، لوتیانو د هلکانو شوق یې کو. جبریل علیه السلام ته امر وشو چې وزر د ځمکې لاندې کا، دا ټول 4 لاکه نفر سره د ځمکې اوچت کا، اوچت یې کړه، اسمان ته یې ورسول. د چرګانو وازونه فرشتو واورېده، جعلنا عالیها سافلها، بل اړخ یې پې باندې لندې که، لندې پې بره که، نسکور یې د پاسه نه بیا پې راګزار کړه او 4 لاکه نفر یې په یو ځای باندې ټول مردار کړه. ځینې خلک تجارت ته وتلي وامطرنا علیهم حجارة، الله وایي موږ په هغې د کاڼو باران وکړه، د چاټۍ او د غټو منګو نه لوی لوی کاڼي مسوم نامدار شوي وو، په هغې به نومونه لیکل شوي، دا فلانې د فلاني زوی دپاره ټاکل شوی کاڼی دی. دا کم چې تجارت ته تلي و دې کلي کې نه و، اکاڼې به راغی چې په دې سر به ولګېده، 9 میله 10 میله به یې په ځمکه باندې دننه کړه. یو کس چې بیت الله شریف کې پروت و، چې خبر شو زما په قوم عذاب راغلی، 40 ورځې بیت الله شریف نه بهر ته نه واته، خو دا کاڼی په هوا کې ورته ولاړو، چې کله بیت الله شریف نه بهر ته ووته، په دې سر چې ولګېد نو 10 میله په ځمکه باندې دننه کړه. حق شان عذاب
نبی علیہ السلام فرمایي والقذف د کانو بارانونه به شروع شي په آخره زمانہ کې هغه وخت کې چې کله د هلکانو شوقونه شروع شو او د هلکانو سره بدکارۍ شروع شوې. نو زما دوستانو عرض مې دا کو دغه وخت دی بیا چې د دې نه بعد دا علامې چې تاسې کې مه ولیدې بیا به یو خسف راشي په مشرق کې، بل خسف راشي په مغرب کې، بل په مکه معظمه کې بیدا مقام کې یو خسف بالته وشي. درې دا لوی علامې یو ستر باد به راولي هغه به راځي، خروج د دابې به کېږي، یو دابه ده چې هغه ډېر لوی جسم لري، هغه چې کله راوځي په ډېر لږ وخت کې به جهان ګوټ ګوټ ته ځان رسوي. د مسلمان په دې باندې چې دا شان کېږي امسا نو بس په هغې باندې به مؤمن ولیکل شي، کافر باندې به کافر لیکي. په دغه ټیم کې به بیا خلک بدلېږي سره نه، دابه به راوځي او د هغې نه لا مخکې امام مهدي آخر الزمان به راوځي. دا مهدي آخر الزمان چې کوم دی دا په شام کې پیدا کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو هم ستړي وخت کم دی، مختصرا صرف د قیامت دغه علامې عرض کوم. په شام کې به دی پیدا شي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي د نوم بچی محمد وي یا احمد، اسمه باسمي، د پلار نوم به عبدالله وي، د مور نوم بعض روایت وي چې امینه به یې څوک دی کې چپ پاتې کېږي. او چې کله دی پیدا شي دی به د حسین صاحب په نسب کې وي، یعنی سید به وي او په شام کې به پیدا شي. د پیدا کېدو سره متصل د شام ابدالان به راغونډ شي او 313 کسان به د سره بیعت وکړي. دې چې تر څو راښکاره کېږي مدینې منورې ته راځي او هغه وخت کې دی پیغامونه او جهاد اعلانوي. نو د دې نه وړاندې به د خراسان په علاقه باندې حارث ابن حراس یو کس پیدا شي، هغه به خلک جهاد ته ماده کوي او د هغې پسې متصل به منصور نوم یو کس پیدا شي، هغه خلک جهاد ته تیاروي. رسول الله مبارک فرمایي چې دا منصور او دا حارث حراس د ده د ډلې نښه چې کومه ده هغه دا ده چې تورې تورې جنډې به وي او دوی به د جهاد آواز اوچتوي. بیا فرمایي ای زما امتیانو که تاسې د دې اوازه واورېده نو تاسې ځانونه ور ورسوئ، اگر که تاسې شلان ګوډان یئ او په واورو باندې په کوناټو څخېږئ خو په کوناټو وڅخېږئ او په دې شلو خپو باندې د هغوی جنډې ته ځان ورسوئ. که په خپو ګرځېدی چې خواصې به م ورځئ، که شلان یې چېرته او واورې پرتې نبي علیه السلام په دې واورو باندې په کوناټو وڅخېږئ خو ځان د منصور او د حارث حراس لښکر ته ورسوئ. دی به د دې اړخه روانېږي، هغې اړخ نه به امام مهدي آخر الزمان هغه را روانېږي د مکې معظمې په اړخ باندې د عرفات میدان ته به ځان را رسوي. د سفیاني بادشاه په نوم باندې به یو کس وي، هغه به خپل لښکر دوه ټوټې کې بعضو د هغه لښکر اویا زره ښودلی، لیکن یو روایت کې ما دا ولیدل چې د هغه لښکر چې کم دی هغه به 280 لاکه نښکري، 280 لاکه، یعنی په څه طریقه ویل کېږي 100 لاکه 200 لاکه او 80 لاکه، 200 لاکه او 80 لاکه نښکر به د هغه وي د سفیاني بادشاه. دا به په میان باندې نیم کې نیم به د عراق په اړخ باندې ولېږي. په یو ورځ باندې به دومره جنګ وکړي چې په زرګونو تقریبا 80,000 نفر به په یو ورځ باندې عراق کې شهیدان کې عراق به ونیسي. او د هغې نه پس نیم لښکر به د مکې معظمې مدینې منورې په اړخ ولېږي، خو چې مدینې منورې ته ورسېږي متصل به مدینه ونیسي، خو چې د حرم شریف په اړخ روانېږي دا به هغه ټیم وي چې امام مهدي آخر زمان به د عرفات میدان ته رسېدلی، 313 نفر به ورسره دا به خاص اولیایي د سره به بیعت کړي. د بیدا مقام ته چې راورسېږي دا څومره لښکر د سفیاني چې دی دا به په ځمکه باندې ډوب شي، خصب به وشي. اول خصف دا دی، دا ستونې به پاتې شي نور به ډوب شي. امام مهدي آخر زمان به اعلان وکړي د جهاد، یو دم به خلک رامنډي کې بیعتونه به شروع شي، 1200 نفرو نورو سره به بیعت وکړي. د دې 1200 نفرو سره چې بیعت وکړي د دې نه بعد بیا چا سره بیعت نه کوي، پټېږي به. بیا دا مقام ته چې راشي دا لښکریان به په ځمکه ډوبي، سټونه به ښکارېږي، دلته به د الله ثنا ووایي، خطبه به ووایي او وبوایي چې خدای لره لویه ثنا ده چې دا کافران راته تړلي دي، اولې په دې باندې موږ زړه ورکړو، مسلمانانو ته به امر وکړي چې د دې سرونه قلم کوي. دا څومره لښکر چې هغې ټولو نه به سرونه قلم کړي او بیا به را روان شي. د هغې اړخ نه به راځي د خراسان په اړخ باندې او منصور او حارث حراس به د دې اړخ لښکر برابر کړی. ایران کې د خراسان په مقام باندې به دوی سره یو ځای شي، د دې نه به دوی سره مجاهده شروع کړي. 5 کاله یا 7 کاله یا 9 کاله د دې نه زیات به نه وي.
نبی علیہ السلام وی د دین طرفت عین هم زیات نه پاتې کیږي چې دجال راوځي بیا دی به داسې جهاد وکړي چې په دې 5 یا 7 یا 9 کالو کې به ټول جهان ته شریعت ورسوي او په ټول جهان کې به اسلامي مملکت جاری کړي حکومت به د راشي خو دی به دومره قرباني ورکړي دومره شهیدان به د نه وشي چې یو مسلمان به د مسلمان په صف کې نه ورور ګوري نه به پلار ګوري او نه به چې کوم د خپل اقربه ګوري نه به قومین بلدین ګوري یو ځل چې چا دنیا کې قتل ورسره کړي هغه چې د مسلمان په لښکر کې وګوري د پلار او د ورور مینه به پې ماتوي ولې دومره شهیدان به په مسلمانانو کې شوي او یا به وجه دای چې څه به مرتد شوي د ډار د لاسه او یا به چې کوم دی وجل شوي شهیدان شوي خپل خپلوان به د چا پاتې نه دا لښکر به د یو دنیا بلې دنیا راغونډي مسلمانان د ټول جهان به خپل خپلوان به څوک نشي پیدا کولی حتی که چې دی لګیا کېږي او بیا په وم یا په نهم کال باندې د هغې نه بعد به دجال راوځي کله چې دجال راووته د هغه لوی لعین دی چې دا د رسول الله د دور نه هم لا پخوا پیدا دی دا په یو جزیره کې تړل شوی دی تمیم داري رضی الله عنه نبي علیه السلام ته راغی او ورته وی چې زما ترز یو کشتۍ کې سورو او یو ځای ته لاړه بیا دا طوفان راغی دا کشتۍ وړښته یوړه خو ناشنا جایبات یې لیدلي دي وایي څه وای کله چې دا کشتۍ باد یوړه د یو جزیره کې کوش هلته یې چې وکتل یوه بلا وه د هغې دا ویښتان خپو ته رسېدلي وو یوه ښځه وه دې ورله تپوس یې ترې وکړه چې دا کوم ځای دی مونږه پوی که هغه ورته وي زه چا نه تپوس هم نه کوم چا ته لار هم نه ښیم زی د دې دشتې اخر سر ته لاړ شئ یو غټ سړی دی په زنجیرونو تړل شوی دی هغه نه تپوس وکئ هغه درته معلومات درکړي تاسو نه معلومات واخلي د تمیم داري رضی الله عنه ترڅ ووایي چې کله موږ لاړو موږ چې وکاته ونې ته یو سړی دی په زنځیر تړل شوی دی موږ نه یې تپوس وکړه کوم ځای نه راغلی موږ ورته وایي موږ د عربو علاقې نه راغلي یو وایي راته وایي چې فلانۍ چینه څنګه ده موږ وایي هغه شته دی فلانۍ روډ څنګه دی موږ وایي هغې کې ډېرې زیاتې اوبه دي وایي د آخرې زمانې پیغمبر پیدا دی وایي موږ وایي چې او وای خلک په ایمان راوړي که نه راوړي وای موږ ورته چې ډلې ډلې ور روان دي ایمان راوړي فنزا نزوه یو ټوپ یې ووهه قریبه وه چې زنځیر یې سره شکولی وی وای بیا هغه ځان را معرفي که چې زه دجال یم دلته تړل شوی یم کله چې دروزم زه به د دې امتیانو سره بیا ګورم کله چې هغه را خوشي شي دجال راشي د دې دجال دا یو سترګه چې کوم ده دا داسې ده لکه سړی چې هغه انګور نه زور ورکړي اوبه ترې وباسي پوچه شان شي دقه شانتې یوه سترګه ده او دا دجال دومره لوی ساحر دی دی به را رواني یو قسم سورنه به دسه غږېږي سورنه به دومره سحر لري چې دا څومره خلک ساده لوح مسلمانان سورنه به پې تاثیر کوي بس د ده تابع کېږي به چې چا واورېده تابع وي یو کلي ته به لاړ شي د بانډو خلک به یې خاریه خو به نه بانډو خلک ډېر کلک ایمان لري دی چې ورشي ورته به وایي ته مسیح کذاب یې موږ ته رسول الله دا ویلي دي او موږ ته چې کوم دی علماو ستا بیان کړی دی زه ورکېږه موږ په تا ایمان نه راوړو هغه به ورته وایي ګورئ ستاسو خدای څوک دی وایي زموږ خدای هغه څوک دی چې مړي ژوندي کوي وایي راشي چې مړي درته ژوندي کړم هغه زاړه پلاران به ورته قبر ته ودرېږي ورته وایي پاڅېږئ په خدای پاڅېږئ هغه مړي به را ژوندي شي دلته ځینې غریب هغې به مرتد شي قوي ایمان والا به وایي وایي نه ته جادوګر یې موږ ته رسول الله ویلي چې دا جادوګر به داسې کارونه کوي وایي ښه ستاسو خدای څه شی کوي وایي زموږ خدای مړه کول کوي یو کس ته به داسې اشاره وکړي به پرېوځي ثابت یې وځي بیا به هم ځینې خلک تباه شي ورسره ځینې قوي ایمان والا به وایي ته دروغجن یې موږ ته رسول الله داسې ویلي وو چې دا شانته به دجال لا شی نه کوي وایي ښه نو ستاسې خدای څه شی کوي وایي هغه د ځمکې نه ګیا شنه کوي اوچې ځمکې ته چې هغې باندې به خوره پرته وي هغې ته به ووایي ګیا شنه که د هغې نه به لاندې نه ګیا را روانه شي شنه ګیا به شي ځینې خلک به دلته تباه شي قوي ایمان والا به ورته وایي موږ تا نه منو ته چې د مسیح دجال کذاب یې ته ساحر دی به ترې مرور شي واپس به ترې نه لاړ شي چې لاړ شي د دې کلي چې څومره سپي دي د دې غواګانې د دې میخې حیوانات دا ټول به د دې پسې روان شي دجال پس دا به یې تابع کړي دا خلک به حیران شي چې دا سره کوم شی دی دا خو دا مخلوق هم دی پسې ځي دا شپه به بل چېرته تېره کړي سبا ته به راشي دې کلي ته بیا چې ګوري هغه وچې غواګانې چې هغې لا لنګې نه وي هغې به لنګي د هغې دا شوده غولانځې به دومره ډکې ډکې چې یو غوا به چې کم دی هغه به د بسته کلي بس کېږي دلته به هغه کم کلک ایمان والا چې هغه به ورسره چې کم دی خراب شي ویله دا خو خدای دی دا سره کم کارونه کوي العیاذ بالله هغې به هم د ایمان نه بې ایمانه لاړ شي الله رب الجلال د دغې فتنې نه موږ تاسو ته امان راکړي دا ډېره لویه فتنه ده دجال لعین هغه ټوله زندګي د هغه چې کوم د هغه یو میاشت ده د هغه اوله ورځ چې کومه ده ویمه یوه اوله ورځې د کال عمره ده دویمه ورځې د میاشت عمره ده او درېیمه ورځې د هفتې عمره ده نورې عادي ورځې دي
نو یو کال یو میاشت او ویش ورځې هغه شوې او یو هفته ورسره دا بله جوړه کا، نو یو کال 2 میاشتې 4 ورځې دا د دجال زندګي ده. په دې کې دا مسیح ورته ولې وایي؟ د مسیح 2 معناګانې دي. یو مسیح راځي د ماشیحانه، دا په عبرانی کې مبارک ته وایي. عیسی علیه السلام ته مسیح ابن مریم وایي، هغه مبارکو. او دویم مسیح د سیاحت نه دی. سیاحت ویل کېږي چکر ته. دی چې کوم دی په دغه لږ وخت کې به په ټولې دنیا کې چکر وایي، ځکه د دجال ته مسیح ویل کېږي. ته مسیح وایي، عیسی علیه السلام مسیح، خو په بله معنا مسیح دی، مبارک دی. او دی مسیح دی چکر لګونکی. حضرت عیسی علیه السلام د هغه د راکوزېدو وخت به شي. کله چې هغه راکوزېږي نو دجال ته اوازه رسېږي. دجال لعین به یو دم داسې رېږدېږي او فساد ذرات به ترې رواني. کله چې ورته عیسی علیه السلام را رسېږي متصل د توري ګزار به ورکوي، هغه مردارېږي. او عیسی علیه السلام بیا 40 کاله یا 43 کاله په جهان بیا بادشاهي کوي او ټول جهان کې د دور بادشاهي بیا راځي. بیا به دی نکاح کوي، د هغې نه به 2 اولاده بچي پیدا کېږي. د یو نامه به محمد وي، د دویم نامه به موسی وي، او د هغې نه بعد به عیسی علیه السلام به لا ژوندی وي. چې په دغه دور کې به یاجوج ماجوج هغه لښکر دی چې هغه ډېر لوی مخلوق دی او ټول کافر دی. هغه یاجوج ماجوج چې هغې کې ځینې ډېر غټ دي او ځینې ډېر واړه دي او په داسې نمونه جوړ دي. بعضې روایاتو کې راځي چې دا غوږونه یې دومره غټ دي چې کله وده کېږي دا یو غوږ ځان د لندې کي، دا بل غوږ ځان د پاسه راواچي په منځ کې وده شي په داسې شکلونو. او دغه دیوال چې دی توال شوی دی چې ذوالقرنین ورته والی دی، هره ورځ دوی په دې کې کار کوي. لږ ځای پاتې شي وایي سبا به دا راوړان، خو انشاءالله نه وایي. کله چې راوتو نیټه برابره شي د شپې به انشاءالله وایي، سبا ته به هغه ځای مقه شان پاتې، بس سبا چې راځي لږ ځای به پاتې را سوری به یې کې راوبوځي. خو د مخې سره چې څنګه راووته الله رب الجلال به عیسی علیه السلام ته او د هغه ملګرو مسلمانانو ته به وایي ځئ تاسې لاړ شئ کوی تور په اړخ باندې، او یا په روایت کې کوی کاف اړخ ته لاړ شئ، او هغلته یو قلا ده، په هغې قلا کې ټول مه راکوزېږئ، 40 ورځې به تاسې دنیا کې نه ګرځېږئ. یاجوج ماجوج به راخواره شي. په مخه کې چې کم سین راځي سین به ټول وسکي، شینکجات به نه پرېږدي. په 10 ورځو کې به په مخ د دنیا باندې شین بوټی پاتې نه شي، انسانان به پاتې نه شي، مرغان به پاتې نه شي، هېڅ شی به نه، ټول به یاجوج ماجوج وخوري. 10 ورځې بعد به په دې تعاون مرضو لګېږي. په 10 ورځو کې به دا ټول مردار شي. او دا دومره ډېر دي چې یو د بل د پاسه به لس په ټول جهان کې داسې پراته وي، ټول جهان به یې داسې نیولی، او د یو د بل د پاسه به قد داسې پراته وي، پړسېدلي وي. 10 ورځې به په دې باندې باران وشي. 10 ورځې به په دې لوی لوی مرغان مقرر شي، د دې دا غوښې دا به چې دی اوچتې کي. او 10 ورځې بعد به په دې سخت باران وشي، دا مرداري هډوکي دا ټولې به سمندرونو ته یوسي. 40مه ورځ به عیسی علیه السلام ته وحی وشي راوځي. اوس هغې چې راوځي دنیا کې به دا شان انعامات زیات شي، حتی که چې په یو انار باندې به بسته کورنۍ مړېږي. حتی که روایت کې مې ولیده چې یو انار په پوټه کې به سړی دننه کېناستی شي، دومره غټ غټ انار به یو غوا د هغې په شودو باندې به بسته کلی شودو نه مړېږي. دا شان انعامات به شروع شي او ډېر زیات فراخه به شي، حتی الله الله ویلو والا پاتې نه شي. الله الله څوک وایي؟ پیران صاحبان دي، دا ذاکرین پیران مریدان. ما تا خو الله الله ذکر دی، دا ذکر چې دی کله ما تا کړی دی، دا اولیاء بزرگان دي، هغې به الله 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 وایي. د دې د الله الله د ذکر په برکت او د دوی په برکت باندې دا دنیا آباده ده. حتی که په مخ د ځمکه به د الله الله ویلو والا پاتې نه شي. چې کله پاتې نه شو په دغه وخت کې بیا طرفت عین هم خدای نور صبر نه کوي، بیا به د قیامت چې کوم دی هغه دهشت ګډېږي او قیامت به برپا کېږي. او اسرافیل علیه السلام اوله شپېلۍ ده، د هغې شپېلۍ سره چې کوم دی یو زلزله به راځي، او به داسې زلزله وي چې دا لوی لوی غرونه چې تاسې ګورئ دا غټ غټ کاڼي به زره زره الوزي، او دا به دې کندو ته ځانونه رسۍ واریږي به، او یو غټ زلزل به ګډي د یوې شپېلۍ او د بلې شپېلۍ په منځ کې چې کوم دی 40 کاله دي، ارامي به وي، سوا د الله نه په مخ د ځمکه باندې هېڅ شی موجود نه وي. دویمه شپېلۍ 40 کاله بعد به وي، او د هغې نه بعد به چې کوم دی ووالی شي، بیا به یو دم اذا زلزلت الارض زلزالها، دویمه زلزله به راشي، او دا به د ځمکه داسې وړقېږي. واخرجت الارض اثقالها، ځمکه به خپل بارونه روباسي، دا کوم مړي چې پراته دي بهر ته به یې راوغورځي لنډغر چې راوځي بهر ته، حیران به وي. یو دم هر سړي ته به 2 فرشتې خوا کې ولاړئ، یو فرشته به داسې غاړه کې ورته پړی اچوي راکاږي به وي، دویم فرشته به د شا خوا نه کوتک ورته نیولی او د حشر میدان ته به یې رسئ. د عرفات په خوا شا باندې به د حشر میدان لګېږي یا په بل موضع کې. دا 2 فرشتې یو به راښکون کي، یو به د شا نه وهون کي، دا به ورپسې وي
چې دې دمه کوي دمه ته نه پریدي او دومره دهشت په پدوانې ګډوي چې درې پوندې د لاندې بر شپېلې आवाज وال کېږي اب دومره رندوک आवाज وي چې دې څنګه کینی یریږي بنو بیا به منډه کوي لکه د مرغانو د ملخانو کمسیل چې اق شانته به داخله کړه رواني لنډغر په وجود باندې به هیڅ شیم نه او د الله حضور ته بټول راغون شي ګډ وډ بدان کافر نیک بخت پاکان یو ځان بټول سره یو شي یو دم د الله رب الجلال حضور قهري بوشي ډلې ډلې فرشتي براشي او بدريږي الله رب الجلال حضور قهري پړېر غضب باندې د حشر میدان ته الله چې کم ده حضور کی आवाज بو کی لمن الملك اليوم با شهید چا درنز د دې आवाज سره به داخلك داشان وړقي او بیري ټول خلک بغلیش आवाज بکیږي چاله ربا شهیدا څوک به جواب نشي کوله چاله ربا شهیدا جواب به څوک نشي کوله الله ورتوي لله الواحد القهار دا غزاد باد شهیدا چې واحد لا شریک ذات دی او ډیر زیات غوسناک ذات دی د دې قهار ته چې فرشتي ووري دا څومره فرشتي چې د حشر میدان کې د حشر میدان به پریدي او فوق ته به وتختی او دا څومره انسانان چې دي دا به په جړا او فغان باندې جړا شروع کی حتی کې دومره به وژاړي چې د دې جړا او د اوښکو د لاسه به د حشر میدان د اوبو نه ډک شي څوک به زنګون پوري څوک به نامه پوري څوک به ستونې پوري دا به په خپلو اوښکو په خپلو خولو کې ډوب ولاړي دا خوله ده او دا اوښکې او ژړا ده چې دومره تېنه جوړېږي دا به سره ګډ وړي الله رب الجلال یو دویم د دهشت آواز به کوي وامتازوا اليوم ایها المجرمون بیل شي سره اے بدکارانو فاسقانو زانیانو قاتلانو مشرکانو کافرو تاسې د اولیاءو د پاکانو د صف نه ووځئ بیل شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شپه مونځ کولو او د شپې دای کریمه په مانځه کې چې ورته راغی د ماخوستن نه لګیا تلاوت یې کو وامتازوا اليوم ایها المجرمون وامتازوا اليوم ایها المجرمون حتی کې چې په ده باندې سبعي اذانونه کېده تر دغه ټیم پورې چې اذان یې واورېده بېهوشه را پرېوت بهرحال خلق به په دغه حال کې دا خاص اولیاء دی به آدم علیه السلام ته ځي هغه به بیا نوح علیه السلام ته رالی ابراهیم علیه السلام ته بیا چې کم دی موسی علیه السلام بیا عیسی علیه السلام سلسله باندې نبی علیه السلام ته به رارسېږي سر په سجده به هغه پرېوځي الله رب الجلال به شفاعت اجازت چې کله شفاعت کبرا وشي بیا به هر سړی زړور شي بیا به پیغمبران هم شفاعتونه شروع کړي دغه ټیم پورې نفسي چغه ده خو چې شفاعت کبرا اجازت وشي بیا به هر سړی شفاعت وکړي شهید به هم پوه شي چې او زه خو د اویاو کسانو شفاعت کولی شم ابه راوړاندې شي وایي زما سره اویا کسان اجازت دی ما ته راکړه قاري به راوړاندې شي وایي ما ته د لسو کسانو اجازت دی هغه راکړه عالم به راوړاندې شي وایي ما ته خپل نفر راکړه اولیاء به راوړاندې شي هغوی به خپل نفر غواړي سلسله په سلسله باندې به خلک شفاعتونه شروع کړي او د جنت نه به چې کوم دی خلک د جهنم نه به یې وباسي او جنت ته به یې بوځي بهرحال عرض مې دا کو چې دا قیامت لرې نه دی